مزمل دور یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم د شمالي وزیرستان د وحدت نیو سکرین د لارې نه. لکه څنګه تاسو ته پته ده چې په شمالي وزیرستان کې ډېرې مسلې مسایل دي. د هغه رنګ نن دا وخت موږ د شمالي وزیرستان د شیرا تله په ډیم کې موجود دي. تاسو ته به موږ نن ښایو چې دا ډیم چې کم دی د دې څه فواید دي او کم نقصانات دي د هغې، او د دغې دپاره چې کم خلک راځي د هغې دپاره کم مشکلات دي. د دې علاقې خلک چې کوم دي او سیلانیان چې کوم دي دلته راغلي دوی نه به تپوسونه کوي چېرته څه مه تاسو موږ سره اوسئ. نن ویزټ کړی د دې ډیم ډېر انتهایی زبردست ماحول ده او ډېر ښه موږ انجوای کړو. نن چې کوم دا موږ د ډیم حالات وکتل، موږ چې کوم دا ملګري سبات پروګرام کړی ده دلته مې کبون ونیول او چې کوم د ډیم په حوالې سره موږ ګپ شپ ولګولو او چې کوم دا موږ دا علاقه ډېره زبردسته محسوسه کړه. د ډیم خو خصوصیات ډېر دي، خو یو خصوصیات خو یې دغه ده چې دلته کې دغه هنټرز حضرات چې کوم درېمې شکاري دې کبونه نیولې چې کوم د خپله دلچسپي وي دې لکه څرنګه چې د نره خلک شکورینه کو غوټې مرغۍ ولي ځنګلې ته درېمې وغیره وغیره داسې قسم دغې خپل خلک وي دلته موږ ولیدل. په زیات مقدار باندې خلک موجود وي او هغې چې کوم دا فیشنګ چې کوم هغه دو هوبیز دي د خپلولې او مقصد د کبون نیول ډېر غوټ کبون یې نیولې وي او مو په خیال سره چې کیدای شي د نره فایده وي او چې کوم خپله د مین فایده دو دلته کې په کثیر مقدار باندې چې کوم د غوټې مځکې چې کومې دي پړناکېږي او ورسره چې کوم آس پاس علاقې دي پړوسي علاقې دي بس هغې ته ډېره زیاته فایده دو ځنې دلته کې چې کوم دا کاسونر درېمې د لومبي د ډیم نه چې کوم دا د سویمینګ پول چاریا وخلي یې طرف ته چې کوم دا باقاعده د خپل ځایونه پسې جوړ کړي دي او تقریبا د څه خاص هایټ نه چې کوم دا د هغې ته جمپینګ کو ټوپینا ویر کو او چې سیم را مثال سویمینګ پول دا د ته هغې ضرورت نشته د دې نه مکمل فایده واخیسته. کمای پیشای خو ډېر دی په دغه ډیم چې ځکه که وکسې ډیم مکمل طور پر باندې لکه پیره دی خو روډ چې وکسې او بل داسې نره فیسیلیټي نشته لکه یو قسم غیر عبود یې شمېر که چې صرف ویزیټر درېمې هم هغه په داسې مشکلات ورسي تقریبا روډ چې ووینې مکمل هغه کچا هم نه دی چې هغه کچا روډ وای هم بیا سړی لږ مزال کړی شي هغه کچا هم بالکل ختمیږي لکه په ختمولی روډ فیسیلیټي نشته. بل داسې نره داسې درېمې ویزیټر ډېر درېمې په تکلیف سره درېمې دلته معلوم نه سي لکه لامبیږي هم د ګرمۍ موسم هر روان دی خلک درېمې ډېره حکومت نه موږ دا مطالبه کړي چې د خپل غا وکړو اقدام وخلي ځکه هم چې په دغه ډیم ډېرې خرچې هم شوي دي ځکه هم چې یو بېمانۍ به مقصده نه دی جوړ شوی ځکه چې ډېر خلک دولې مځکې ونه صرف کوي. په چار دا دو چې د ګرمۍ موسم دی خال ډېر لمباول تر درېمې د حکومت دپاره دا دو چې خاص کر دغه روډ چې کوم دی په دا باندې ډېر توجه وکړو او نور داسې چې ضروري هغه وي فیسیلیټي وي د دغه کو. جی لکه څنګه تاسو د دې علاقې خلک او د سیلانیانو خبرې واورئ یقینا دا ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده چې په شمالي وزیرستان کې دغه رنګې د سیلانیانو دپاره ځایونه شته دي خو بدقسمتي موږ دغه ده چې دلته کې چې کوم فیسیلیټیز دي کوم سهولیات دي هغې دلته نه ورکېږي. نو دوی د حکومت نه مطالبه وکړه چې په سمدستي توګه په ایمرجنسي باندې دلته کې چې کوم د شیزونو ضرورت ته هغه د دوی مهیا کړي. دغه چې کوم ډیم ده د وزیرستان خلک نه بلکې د پاکستان چې کوم د معیشت یې دې باندې به ډېر زر مثبت اثر واچوي.